درنو لیدونکو ښه چارې سلامونه او نیکې هیلې عصمت الله ظهیر یم د خپل یوټیوب چینل له لارې تاسو ته مخاطب یم. تاسو د دې تر مخ زما یو بله تعارفي ویډیو وکتله چې په هغه کې مې ژمنه کړې وه چې د پښتون تاریخ پښتنو اتلانو په اړه به وخت پر وخت تاسو سره خپلې ویډیووې شریکوو. دا زما د یوټیوب چینل د هغه برخې یو لومړی ویډیو ده چې موږ د پښتنه او پښتونخوا وطن د اتلانو په اړه باندې خبره کوو. نن تاسو ته د پښتونخوا وطن د پښین د سیمې یو ملي اتل فیض محمد غازي په اړه باندې مجلس لرو. فیض محمد غازي او د مبارزه دا یو ملي مبارز و. ملي مبارزه د ملګرو پاشلو ملګرو څوک په کومه سیمه کې څوک په کومه سیمه کې په منظم یو انداز نه و. څنګه چې د پښتونخوا وطن د مبارزینو مبارزه په ماضي کې پاتې شوې ده، په هغه طریقه باندې د فیض محمد غازي د انګریز خلاف خپلې مبارزې ته دوام ورکړی و او په وسلواله مبارزه یې لاس پورې کړی و. د فیض محمد غازي مبارزه د هغه انګریزي استعمار خلاف د تسلسل کړی ده چې په 1841 او په 1842 کې انګریز د سنډیمن په مشرۍ کې د یکلزیو پر کلي باندې برید وکړ د سنګر غونډۍ لخوا او پښتنو ملي مقاومت وکړ. هغه مال چې د پښتانه مختلف ټبرونه ورپکې یو ځای سوي وو، نو یې خپله مبارزه کوله او انګریز یې مات کړ. په 1841 کې چې د سنګر غونډۍ لخوا انګریز د سنډیمن په مشرۍ کې پر یکلزیو باندې لښکرکشي وکړله، نو پښتنو انګریز مات کړ. دویمه چې انګریز برته د پښینه څخه د ایدرزۍ ناوې له لارې کوټې ته غبرګ سو. هلته یې خپلې لښکرې بیا سره راټولې کړې. په 1842 کې یو وار بیا د سنګر غونډۍ له اړخه پر یکلزۍ باندې لښکرکشي وکړله، خو دا وخت یا دا مال پښتانه یې مات کړل. انګریز بری یوړ او انګریز کندهار ته وکوچه. ځکه چې پښین د تاریخ په اوږدو کې همیش د افغانستان لپاره دفاعي سنګر پاتې شوی دی او پښین د افغانستان مهمه برخه یا ولسوالي وه چې وروسته د ګندمک د تړون له رویه بیا پښین له کندهاره یا د افغان وطنه رابیل سو او د برطانیا په ولکه کې ولاړ. بیا وروسته د پنجابي استعمار په ولکه کې سلو. نو ځکه فیض محمد غازي د خپلو اکابرینو د خپل مخکښانو مبارزه په نظر کې ساته او د انګریز خلاف یې خپله مبارزه پیل کړه او پښتانه یې په انفرادي توګه سره راټولول. دغه رنګه به د انګریز پر چوڼیو د انګریز پر پوستو به یې
وارونه کول، یرغلونه به کول او انګریز ته لوی سرخوږی جوړ کړی و. آخر کار انګریز دومره تنګ سو او دومره مجبور سو چې د پښتانه ټبر د مختلفو قبیلو مشران یې راټول کړل، مرات یې ورکړل او په ټینګه یې پر دوی دا ټینګار وکړ که ژوندی وي که مړ وي فیض محمد غازي به تاسو موږ ته اجروئ. چونکې فیض محمد غازي چې په 1893 کې په پښین کې په زاړه بازار کې د انګریز پر کارکوونکو باندې وار وکړ، ځینې زخمیان کړل، ځینې مړه کړل. نو دی د پښین بازار څخه ولاړ، د شیخ برید زیارت کې پناه واخیستله چې هلته د شیخ برید په زیارت کې موجود ګدۍ نشین پر ده موټ راوګرځوه، د ده د نیولو هڅه یې وکړه. نو فیض محمد غازي دا ورته وویل چې انګریز یا پرنګی دشمن راپسې دی، 2 رکعاته نفل لمونځ کوم، بیا به ځم د کرښې وهاغه غاړې ته سالیسون و سیمې ته ګرجزۍ مندانه ته. خو هغه پیر دا خبره نه ورسره ومنله. نو فیض محمد مجبور سولو چې هغه پیر یې هم په مرګ باندې ورسوه. بیا د پښتانه دا 4 قومونو یا ټبرونو استازي مندانه ګرجزۍ ته د انګریز سرکار په مشري کې ولاړ چې چیرې په ګرجزۍ مندانه کې یو یکلزۍ خورلڼه په هغه کورنۍ باندې واده وه. نو په هغه کږدۍ کې فیض محمد پناه اخیستې وه چې انګریز سرکار او د ده سره ورسره پښتانه خوانین مشران تر هغه کږدۍ چاپیره تاو سول. فیض محمد غازي ورسره مقابله وکړه، خو اخر یې فیض محمد مړ کړ. پر اسانو یې د کږې والي د لارې پښین ته رایرې کړي. د پښین ته د رارسېدو پر ځای باندې چې د شیخ برید کوم اوسنی زیارت دی، دالته یې د ده مړی وتړ، بیا یې اور واچوئ، بیا یې په بګۍ کې تریارو واچوئ چې د ولس مغلوبه کې ولس ته دا پښتون ولس ته انګریز سرکار دا وویل که هر چا د انګریز خلاف بغاوت وکړي د هغه انجام به د فیض محمد غازي. دا یو استعماري اربه وله چې خلک غلام وساتي او خلک په خپله غلامۍ باندې فخر وکړي، یا کم سے کم دغه د غلامۍ ذهنیت قبول کړي چې بس دغه رنګه به یې چې انګریز څه کوي هغه به صحیح. بیا چې د شیخ برید پر زیارت باندې د فیض محمد غازي و مړي ته اور واچول سو، د ده ښی ورون سلامت پاته سولو. بیا اوس هم د شیخ برید بابا د زیارت په څنډه کې د ده قبر او د قبر نقشې شته، خو تر ډېر وختونو پورې خلکو یا هغه مراعات یافته خلکو چې د فیض محمد د مړي پر سر باندې مراعات او خانۍ اخیستې وې، هغو نه غوښتو چې د فیض محمد قبر دې پاته سي. نو وخت پر وخت به یې د ده قبر د خاورو سره خاورې کړ، خو بیا به دا قبر چا تازه کړ. نن ورځ هم دا قبر تازه دی.
نور مزید په نورو ویډیوګانو کې به د فیض محمد په اړه باندې د مجلس د سره کوو هم به په پښتو ادب کې چې د فیض محمد غازي په اړه باندې کم نظمونه شعرونه لنډۍ ټپې ویل سوي دي هغه به له تاسو سره شریکوو په درنښت مننه کور ودان